بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او مهربان خدای په نامه باندې ټولو ته هرکلی وایم دوستانو ستړي مه شئ په خیر راغلی ټول هغه زموږ ښاغلي وطنوال چې دا زموږ خپرونه لایف په فیسبوک باندې همدا اوس ګوري هغوی ټولو ته ستړي مه شئ وایم ټولو ته په خیر راغلاست وایم ټول د خدای په خیر راولي او خپرونه زموږ دغه یو څو منټو کې به د خیر انشاءالله تعالی خپل هغه اوج ته رسېږي زموږ د نن ورځې خپرونه هم لکه د پخوا غوندې په تېرو خبرونو شروع کوو یو لنډ نظر ورته کوو او د هغې نه وروسته بیا راځو خپلو نورو بحثونو نورو خبرو ته نن د اکتوبر د میاشتې 24 2024 کال دی او تاسو زموږ غږ اورئ او که څوک زموږ اواز نه اوري څه تخنیکي مشکل وي څه تکلیف لري لطفا موږ ته یو لیکلی مسیج وکړئ دا یوه خبره بله خبره د دوستانو نه مې هیله او خواهش دا ده چې دا زموږ خپرونه خپلو نورو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی واوري امکان لري چې یو څوک به زموږ د دې یو څو خبرو نه یو څه استفاده وکړي تېره اونۍ کې هغه ډېر مهم واقعات چې وشو یو واقعه خو دا وه چې د کابل په هوایي ډګر باندې توغندي ویشتل شوي دي راکټونه او دلته یوه ډله ده د پخواني حکومت د خلکو نوم یې نه اخلم چې دوی دپاره تبلیغات نه شي زه خپله ورته چندان عقیده نه لرم دا ټول هغه چکچور خلک دي هغوی یوه ډله جوړه کړې ده او بس د کابل حکومت په راکټ ولي د دې په مقابل کې لکه پاکستان ته د جهان نه د افغانستان په مقابل کې پیسې اخلي دوی د افغانستان په ویشتلو باندې د نورو ځایونو پیسې اخلي او زه ډېر تاسف کوم چې د دې په عوض چې خلک د صلح او د روغې لپاره خوارۍ او زحمتونه وکړي د جګړو دپاره لمن واخلي جګړو دپاره لمن وهي د جګړو د زیاتېدو دپاره خوارۍ کوي کوشش کوي ځکه جنګ یو لوی تجارت دی ډېر لوی تجارت دی د طلا د تجارت هم د جنګ تجارت ډېر لوی دی او د الماسو د تجارت هم د جنګ تجارت ډېر لوی دی او بس دا خلک په همدې کې خپله ګټه پخوا هم لیدلې وه اوس یې بیا دا دی پکې لټوي او بعضې ملکونه شته دی چې دوی له پیسه هم ورکوي اسلحه هم ورکوي ورته او څه ورته وایي ټرېننګونه هم ورته ورکوي دا یو واقعه وه ډېره بده واقعه ده تېره شوې ده چې په هېڅ صورت باندې صحیح نه ده تېره یکشنبه دوه خبرې چې دلته وشوې په تورنټو کې هغه یوه خبره دا وه چې د یکشنبې په ورځ باندې د افغان ټولنیزو خدمتونو د مرکز په ابتکار او د دې د مشرۍ لاندې زیاتو افغانانو ټولنو سره لاس یو کړ او د ایران په ضد باندې یوه لویه مظاهره دلته د تورنټو د ښاروالۍ په مخ کې شوې وه په هغې کې ډېرو کسانو ډېرې خبرې وکړې او دا په دې منظور وشو چې دغه افغانانو د ایران دا وحشیانه او غیر انساني عمل چې 260 ډېر مظلوم بیچاره فقیر افغانان چې غوښتل ایران ته واوړي مګر هملته چېرته کوم کار پیدا کړي چې خپلې کورنۍ ته کومه حلاله روزي پیدا کړي د هغوی په شهادت باندې د هغوی په غندنه باندې وه دا مظاهره د هغې مظاهره کې ډېرو خلکو ښې خبرې کړې دي او د ایران حکومت په ډېرو شدیدو او کلکو الفاظو د دوی دغه غیر انساني او وحشیانه عمل سره غندلی دی دا یو واقعه وه او په عین زمان کې په همدغه ورځ باندې په همدې ځای کې یوه بله مظاهره هم وه چې هغه د پښتون تحفظ موومنټ په کاناډا کې هغوی کړې وه او ځکه چې منظور پښتون اعلان کړی و غونډه پښتونخوا یې راغوښتې هغوی هلته هم دا حرکت شوی او په ټوله دنیا کې دغسې یو حرکت وشو د پښتون تحفظ موومنټ د خوا نه دوی هم یوه مظاهره درلوده بدبختانه چې ما سره دغسې عکسونه مکسونه ما تر پیدا نه کړه چې ما تاسو ته ښودلي وې په هر صورت باندې د مظاهرو د دواړو مظاهرو د جوړونکو نه مننه هم کوم تقدیر هم کوم قربانۍ هم ورته وایم او د ټولو موفقیت او کامیابي غواړم الله دې ټول کامیاب لري دا ډېر ښه کار دی چې افغانان د خپل وطن د خپلو وطنوالو او د خپل ملت او ولس په غم باندې همیش او په بده ورځ کې ورته لاس ورکوي خصوصا افغاني ټولنې په تورنټو کې او د هغې په سر کې د افغان ټولنیز خدمتونو مرکز چې د رښتیا د ټولو نه پیشتازه دی په هر مشکل کې د ټولو نه مخکې درېدلي دي
که چېرته سیلاب راغلی په افغانستان کې، که زلزلې راغلي ده په افغانستان کې، که نور خسارات پېښ شوي یا بل څه شوي دي، روژې راغلي، اخترونه راغلي، د فقیرانو سره د بېوزلو خلکو سره کومکونه کړي دي. دا کومکونه دې کړي، ټولو د دوی زحمتونه مبارک وي. هغه کسان چې په دغه لاره کې زحمت کوي او خوارۍ کوي، تکلیفونه وباسي، خدای دې ټولو ته اجر وکړي. او بله خبره چې ډېره دنیا یې وټه دغه کړې ده، څه ورته وایي داسې الرټ کړې ده، او افغانستان خلک یې یو رقم وارخطا کړه. هغه دا وه چې یو بل فرمان پاس شو په افغانستان کې چې د ژوندیو موجوداتو عکس څوک نشي اخیستی. عکس بند دی، ویډیو بنده ده. خو دا د هیبت الله اخندزاده په امضا باندې دا فرمان پاس شوی دی، مګر خوشبختانه دا فرمان په داخل د امارت اسلامي کې غیر د 3 وزارتونو نه، د نور وزارتونو نه ده. د نورو وزارتونو نه عکسونه هم خپرېږي، د نورو وزارتونو نه ویډیوګانې هم خپرېږي، د نورو وزارتونو نه د دې فرمان مطلق یو سرغړونه شوې ده. او دغه په دې کې ما ته څو خبرې ښکاري. بیا دوستانو تاسو غوښتل چې ورباندې څه تبصره لنډه تبصره پرې وکړئ، هغه اجازه لرئ. زما ته چې داسې ښکاري چې ټول طالبان ړانده او کاڼه نه دي. د طالبانو اکثریت غواړي چې د جهان سره ځانونه عیار کاندي، خو څه مشکلات لري چې هغه مشکل د دغه ټولو خبرو مخه نیولې ده. دا مشکل به حل شي، خو په طالبانو کې په هره کړنه باندې د ټولو موافقت او رضایت نشته. د دې نه داسې ښکاري موږ ته. خو مجبوریتونه به یې هلته، موږ پرې نه پوهېږو چې مجبوریت به څه شي او تکلیف به څه وي. خو د دې فیصلې نه دنیا خوشحاله ده، نه تنه افغانان خوشحاله دي، او نه تنه خپل امارت اسلامي اکثریت خوشحاله ده. ځکه که دا تطبیق شي، ټول تلویزیونونه باید بند شي، اخبارونه کې باید څوک عکس چاپ نه کړي، او څه ورته وایي د افغانستان نه به هېڅ خبر بیرون نه وځي. افغانستان به قلاره فقط لکه د پلچرکي زندان داسې یو شی به ترې جوړ شي، خلاص. دا خو مملکت نه دی، مملکتداري خو داسې نه ده په هر صورت باندې. موږ د دې اونۍ خپرونه دوستانو او عزیزانو په دې باندې ده چې څو اونۍ مخکې موږ تاسو ټول د دې شاهد یو چې د 1.5 میلیون پښتنو په شمېر باندې پښتونخوا په خیبر کې سره راټول شو، هلته جرګه وکړه، په جرګه کې ډېر مواد فیصله کړه. اوس دغه مواد چې فیصله شوي دي، د دې د تطبیق لپاره هلې ځلې، خوارۍ، زحمتونه، تکالیف او دا اوږده لار لا پاتې ده چې دا به تطبیق کېږي، چې د دې په تطبیق کې به څه پېښېږي. د دې په باب مختلفې تبصرې روانې دي، او مختلف اړخونه ورته خلک راسپړي او رادغه کوي چې په دې کې انشاءالله تعالی کامیابي به د پښتنو وي. او ډېر خلک داسې توقعات لري د دغه جرګې د فیصلو نه. ما په یو ځای کې ولوستل، خپله منظور پښتون دې ته اشاره کړې وه چې 3 توقعګانې د خلکو د خوا نه د دې جرګې نه کېدې چې یا باید لوی افغانستان فیصله شي په دې لویه جرګه کې، یا به پښتونستان فیصله په دې لویه جرګه کې کېږي، یا به د پاکستان د قوانینو لاندې پښتانه خپل حقوق غواړي. اما هغه منظور پښتون ویل د ټولو خبرو ته ځکه ډېر وخت دی. موږ په دغسې حالت کې نه یو چې دې فیصلو باندې خبرې وکړو. خو زمونږ د خپرونې مطلب او زمونږ د خپرونې هغه ټول اصلي موضوع دا ده چې دغه مواد چې پاس شو چې عسکر او پولیس د سیمې نه ووځي، او دوی خپله د پښتون منظور پښتون او د پښتنو د غورځنګ د خوا نه به د 1.5 لک عسکر جوړېږي، ملیشه عسکر به جوړېږي. 240,000 دا زه غلط شوم، بخښنه غواړم. 240,000 تنه یو عسکري پوځ به جوړېږي چې هغه دغه منطقه کې د امنیت ساتنه به کوي. دا سوالونه دي او زه غواړم چې ستاسو نظر هم پرې واخلم. ما خو د خلکو خبرې اورېدلې دي، ډېر خلک دغه خبرې ته تشویش لري چې د داسې یو آرمي په جوړولو سره هلته په
پښتونخوا کې د دې مصارف د دې دا نور شي دا به څنګه پوره کیږي. بل شی چې ما ولیدو ما یو مقاله د یو پاکستاني په یو انګلیسي اخبار کې ولوسته چې دا ټولو پښتنو ته وایم، غونډه پښتنو ته، دا په ډېر دقت زما دا جمله واورئ. دغه پاکستاني په خپله مقاله کې لیکلي وو چې اوس یې کویم دا غلطه خبره ده چې تبلیغ نشي، خو دوی د دې جرګې نه د خپل ځان دپاره شدیدا فعالیت لري چې د خپل ځان دپاره ته نه یوه ډېره لویه سوء استفاده او د جرګې د بدنامۍ کار ته نه وکړي. په یو ځای کې ویلي وو دې سړي چې دا جرګه د حکومت په همکارۍ باندې جوړه شوې ده. په تاسف کوم د داسې خلکو په حالت باندې چې دومره لویه ملي جرګه دوی په دې شکل باندې غواړي چې بدنام کړي. پښتنو ته زما غږ دی، ښه په دقت واورئ، په دې خبرو ونه غولېږئ. دا یو جګړه ده، دا یو مطبوعاتي جګړه ده، دا یو جګړه ده او خلک غواړي چې د دې نه استفاده وکړي او د دې لویې جرګې د بدنامولو لپاره سل قسم دسایس نور روان دي. دې ته پام وي. نور خدای دې خیر کړي. نن خو زما ستونی مولا قسمي دوستانو عزیزانو کرمزی صاحب تاله راوګرځم او ستا نظر اخلم چې تا په دغه باب باندې څه اورېدلي د دې مطالبو او د دغه فیصلو د تطبیق دپاره مشکلات څومره دي او که مشکلات ورته نشته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مشرانو او دوستانو ته سلامونه او احترامات. د جرګې په ارتباط باندې لکه تاسو چې مقالې ته اشاره وکړله داسې ډېر بحثونه زموږ مطالعې ته هم رارسېدلي دي، یو تعداد رسنو کې مو مراکې تعقیب کړلې. اوس خو په دې کې هر سړي دعوه شروع کړې ده، که د دې د جرګې طرفدار و که مخالف و، هر سړی پې اوس یو پېښ شول چې یو کامیابه حرکت و، یو ملي حرکت و. اوس هر سړی پکې خپله ونډه او هڅه کوي چې ځان پکې مطرح د بحث کړي. ولې د دې جرګې هغه مثبت او منفي اړخونه به په مرور د زمان دغه شي ټول نړۍ ته ثابت شي. یوازې د یو ملت بحث نه دی، ځکه دا جرګه خو اوس په نړیواله کچه باندې یو مطرح شوی حرکت او مهم حرکت و. د نړۍ ټرمینالوجي ته یو د پښتنو هغه ډېر مهم لفظ چې ورګډ شولو هغه دا د جرګې لفظ و. په ټول د تاریخ کې په غټو غټو مسایلو کې چې کله د دې ملت سره بحث شوی دی، د دې ملت سره چې کومه سودا یا کوم قرارداد یا کومه معاهده شوې ده هغه د جرګو د لارې شوې ده. جرګه داسې یو ولسي حرکت دی چې دې دپاره ټاکنې نه کېږي چې مثلا لکه د جمهوري نظامونو کې چې یا ښاروال ټاکل کېږي یا والي وزیر څوک ټاکل کېږي، نو هغې لپاره یو نوع انتخابات ترسره کېږي. ولې دغه جرګې دپاره چې کوم مشران او ملکان یا دا د جرګې غړي ټاکل کېږي دا د ولس هغه پېژندل شوي افراد وي، یا د کورنیو نه وي یا د قومونو نه وي یا د منطقو نه وي، داسې په ولسي بڼه باندې نو دغه ولسي مشرانو داسې تصمیمونه ونیول په دې جرګه کې چې انشاءالله چې په مرور د زمان سره به دغه ملت، دغه قوم، دغه پښتون ځورېدلی ملت چې کوم دی د دې ثمر او د دې ګټه وویني. د جرګې یو هغه اساسي دغه چې و د ولس راپاڅولو، رابېدارولو، او ولس الحمدلله موږ ولیدلو چې نه یوازې دا چې په سیمه کې لکه غټ مثال یې دا د ټورنټو د تېرې یکشنبې په ورځ باندې دغه دا مظاهره وه چې په ایران د خوا نه افغانانو باندې یو ظلم شوی دی. 260 افغانان خو هغه ثبت شوي شهیدان لرو موږ، چې نور به یې څومره بېوزله او مظلوم خلک وژلي. د دې په مقابل کې داسې یو مومنټ راخوځېدل چې په نړیواله کچه باندې دغه بحث، نو دغه د جرګې برکت چې دا ولس یې راپاڅولو چې تاسو د خپلو مسایلو دپاره یو مشترک غږ پورته کولی شئ، که هغه په هر کچه یي، که هر ځای کې. بل سیمه ییز حرکتونه شروع شوي دي. په لکه مروت کې طالبانو به کورونه و البته
یا به قرارګاوې وي د لکي مروت مشرانو ولس راپاڅېدلی دی، د هغوی هغه مینې سېزلي دي، هغه خلک یې بیخي د هغه منطقې نه تېښتې ته مجبوره کړي دي. دغه یو بل عملي او هغه فزیکي دغه دی ثمر دی چې موږ یې وینو. د ملت په راکېدلو کې د دې خلکو خپل امن مسؤل دی، او دا ملت په داسې یو شکل باندې په مختلفو اشکالو باندې د مسایلو نه جدا او محروم ساتل شوی و چې پنجابیانو یا که نورو استعماري قوتونو چې په سیمه کې هره لوبه کوله آزادانه داسې دا خلک ورته داسې نه ښکارېد چې دوی انسانان دي، داسې د حیواناتو په شکل باندې برخورد ورسره کېدو. هر څه چې بیا غوښتل هغه به کېدل. بله یو پېښه شوې ده چې دا د ملت د دې جرګې هغه د برکت په ارتباط باندې چې په بنو کې به کوم پولیسو قومندانې د منطقې او هغه به په خود سره کوم عملیات کړي، په سبا له مجبوره شوی دی چې وري واخلي او هغه د ننواتې په شکل باندې هغه کور ته ورشي او هغه قوم نه معذرت وغواړي. یعنې دغه د جرګې هغه برکتونه دي چې موږ او تاسو شاهدان یو. اوس د دې جرګې په اړه باندې که موږ داسې یو دید واچو چې د دې جرګې نه به په غټ تصویر کې یا په غټه موضوع کې د دې نه څه نوع استفاده وشي، نو په دې ارتباط باندې دا د خلیلزاد صاحب هغه مصاحبه که تاسو اورېدلي، خلیلزاد صاحب هم کوشش دا وکړلو چې په دې خپلو خبرو کې غیر مستقیم د دې جرګو یا د دغسې ملي عنعناتو دغه د ملي مسایلو بحث مطرح کړي، چې هغې کې یو اشاره د کرزي صاحب شخصیت ته کړې ده چې یعنې کرزی خو اوس یو غیر رسمي سړی دی، کوم رسمي دنده او رسمي ماموریت نه لري، او که مثلا دغسې مشران ملي مشران مطرح د بحث شي او دوی راټول شي په دغه لویو مسایلو باندې بحث وکړي، نو د طالب مخه هم نیول کېږي، د تروریست مخه هم نیول کېږي، او د خارجي مداخلو مخه هم نیول کېږي که چېرته ملتونه سره په خپل منځ کې انسجام او د مرکو لارې اختیار کړي. اوس د طالبان موجوده نظام چې کوم دی که منلی دی که نه منلی دی خو مسلط دی، نو د دې مسلط نظام سره که بحث کې نو که د جنگ په حالت وي هغه خو د نړۍ د قوي قوتونو سره 20 کاله وجنګېدل، نو په جنګ خو د دې سره مسله نه حل کېږي چې اوس په یو خاص ډله راپاڅېږي په کابل کې به بدامني کوي یا به انفجارونه کوي. په سینما په امیر کې د په عام بازار کې د یو انفجار کول او هغې کې د 20 کسو زخمیان کېدل، د یو بیچاره افغان چې په مزدورۍ یا په سودا پسې به راوتلو د هغه شهادت، دا د مسایلو حل نه دی، دا د دې قضیې هغه حل نه رامنځته کوي. اوس که طالب که موږ منو که نه یې منو، طالب په دې زموږ په خاوره باندې حاکم دی، که هغه پخپله راغلی او که چا رالیږلی دی، خو د طالب سره اوس د حل لاره او د حل طریقه بغیر د جرګې نه بل هېڅ شی نه لیدل کېږي. ملت باید په منسجم شکل باندې هغه بارزښت او هغه درانه مشران سره دغه کې راټول شي او د ځان له طالب نه د هر چا سره نړیوال سره موږ د جرګې د لارې نه خبره کولی شو، ځکه چې جرګه ډېر یو داسې مؤثره فورمول دی د قضایو د حل لپاره. نو د دې مظلوم ملت دپاره فعلا ځکه چې موږ خو نه اقتصاد لرو نه کوم بل داسې سیاسي سپورټ د نړیوالو قدرتونو نه لرو، همیش دې قدرتونو او دې نړیوالو زموږ د احساساتو او زموږ د ارزښتونو او زموږ د انرژیو نه سوء استفاده کړې ده. اوس موږ سره واحد لاره دا ده چې موږ په خپل منځ کې راټول شو، په خپل منځ کې د یو جرګې تابع ونیسو او د دې لوی معضلې یا د دې لوی ستونزې چې مثلا د جهان سره زموږ هیواد فعلا په یو داسې موقف کې قرار لري چې هغه هیڅ نوع هویت نه محاسبه کېږي، لکه کله کله دا ځوانان هغه د ټوکې ویډیوګانې په دې پاکستان په پاسپورټ پسې دغه کوي خپروي، نو دا پاکستان ډېر داسې بې ارزښته او بې دغه معرفي کوي. زه چې ګورم افغانان هم د پاکستانو غونده کې هغه خپل هویت او دغې موقف د لاسه ورکړی دی په نړیواله کچه باندې، او د دې د دفاع دپاره موږ باید تر څو چې موږ سیاسي ساختارونو ته رسېږو او سیاسي تشکیلات رامنځته کېږي د هغې هغه شروع او پیل د دې جرګو د لارې نه کېږي.
نو بهتره خبره دا ده، زما وړاندیز هم دا دی چې په دې جرګو ډېر ښه ثمر ورکړی دی، ښه نتیجه ورکړې ده، او یو ښه فارمول دی د افغان ملت دپاره. که د جرګو ته رجوع وشي انشاءالله دغه معضلې او ستونزې به زمونږ الله په خیر حل کړي. مننه، تشکر. ډېر تشکر کوم کرمزی صاحب، کور دې ودان. کور دې ودان. زه یو بله خبره لرم د خپلو لیدونکو سره، او هیله کوم چې ټول دا خبره ډېر په دقت باندې واوري او موږ سره همکاري وکړي. خادم صاحب محترم، ډېر وبخښه، مخکې ستا د خبرې نه دغه ستا کوم سلاید سکرین دې شیر کړی دی هغه که آف کې دغه ډسپلی ټوله متضرره کړې ده، دوستان نه لیدل کېږي. دغه د میټینګ دغه سکرین چې دی شیر دی پوه شو؟ نه آن دی لا. دا به اوس تا هم غوښتل چې شی شیر کړي، هغې مشکل جوړ کړی دی. هغه ایسته که ورغه شو، دا کوم ځای نه ایسته کېږي؟ دغه سکرین شیر چې دی لاندې، کله چې تاسو یو شی شیر کوئ. هغه مې ووهه. لرې شو. زه هغه سکرین نه ګورم، زه دا بل سکرین ګورم. نه نشته دی، موږ هېڅ تصویر نه لرو. وبښئ. دوستان دې بخښنه وکړي، دغه مشکل پېښ شوی دی. اوس هم نشته. نه ستا عکس نه لرو. اوس صحیح شو. اوس صحیح شو؟ اوس صحیح شو. ښه، ډېر مهرباني. کرمزی صاحب ډېره مهرباني. زه خو دغه یو سکرین ګورم، نور نه پوهېږم چې اوس صحیح شو، اوس صحیح شو. صحیح شو، صحیح دغه شو. ماته نه ښکاري. ما غوښتل چې د خپلو لیدونکو سره، د خپلو دوستانو او عزیزانو سره دا یوه خبره شریکه کړم. هغه خبره ډېره مهمه ده، او زه د ټولو افغانانو د پښتنو نه دغه یوه همکاري غواړم. د ساروان ملګرو، دوستانو، مشرانو یوې خبرې ته ډېره په جدیت او په باندې پاملرنه وکړه، او هغه دا وه چې دې باندې لوی تحلیل تېر شوی دی، یعنې تقریبا 4-5 ساعته بحث په دې شوی په دې خبره باندې. او موږ غوښتنه د ټولو نه دا ده چې موږ په تحقیقاتو کې، زموږ په تبصرو کې، زموږ په بحثونو کې خبره دې نتیجې ته راورسېده چې د ډېرې اوږدې مودې نه را دې خواته په ښکاره او مرموز ډول د پښتنو نسل وژنه روانه ده، چې دا هم په افغانستان کې روانه ده او هم د پښتونخوا په دې بله برخه کې. موږ د خپلو ټولو دوستانو چې په داخل د افغانستان کې د دې ټولو نه دا هیله کوو که څوک موږ سره همکاري وکړي، د هغه حوادثو واقعاتو په باب باندې موږ ته راولیکي، تاریخ د واقعي ولیکي. که څوک په دې خبر وي چې په یو کلي باندې څنګه حمله وشو، ټول پښتانه هلته موجود وو، یا د دې کلي خلک چې هلته پراته وو دا په بې ګناه صورت باندې دا قتل عام شوي دي، وژل شوي دي، د دوی په باب باندې موږ ته معلومات راولېږي. موږ په خپل ډاټابیس کې په احصایو کې ځان سره ساتو دا شی نه، لکه څنګه چې منظور پښتون دا کار وکړ، کلي په کلي وګرځېد، کور په کور وګرځېد، دا احصایه یې پیدا کړه چې څومره کورونه دغه وران شو، څومره پښتانه وژل شوي، څومره دا لویه احصایه ده. ما سره وه دا احصایه دلته. نو زمونږ مقصد په بل شي کې نه دی، زمونږ مقصد په دې کې دی چې موږ دنیا ته وښایو چې د 40 کلونو نه را دې خواته د کومې ورځې نه چې کمونیستي کودتا په افغانستان کې شوې ده، بیا تر ننه پورې د پښتنو قتل عام روان دی. د دې قتل عام مخه باید ونیول شي. دا قتل عام څه مرموز روان دی او څه په څرګنده او ښکاره روان دی. لطفا دغه کې موږ سره همکاري وکړئ. ټولو نه هیله کوم، ټولو نه خواهش کوم چې موږ سره همکاري وکړي. دا زما نمبر به هم خلکو سره وي، زما په فیسبوک پاڼه کې تاسو کولی شئ شریک شئ، د کریمزي صاحب سره دا خبر شریک کړئ، د تابع صاحب سره، د ګردیوال صاحب سره، د ځاځي صاحب سره، زموږ د خپرونې دوستانو سره دا موږ ته را رسېږي، موږ یې راټولو. او موږ اراده لرو چې
په دې باب باندې یو مکمل تحقیقات د هغې نه وروسته جهان د ټولو برخو سره موږ په دې باندې خبرې وکړو چې دومره پښتانه په افغانستان کې د کوم هدف لپاره فقط ووژل شو دا وژنه لا تر اوسه روانه ده. دا زموږ یوه غوښتنه وه د ستاسو ټولو نه. هیله کوم دې له پام وکړئ دغه غوښتنه د خپلو نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ چې دلته یو خپرونه وه دغسې خبرې کوي او دا شی غواړي هر څوک چې موږ سره کومک وکړي اول خو تقدیر کوو او بله خبره دا وکړو چې ستاسو نوم ستاسو ټول مطالب دلته موږ سره مطلق محفوظ دي هیڅ ته نه لیږل کېږي چې چا راولېږه څه وشو څه ونه شو دا موږ سره مطلق محفوظ دي دا وعده ده بیخي او دا اعلان دی په ټلویزیون کې ټوله دنیا یې ګوري لطفا په دې کې موږ سره همکاري وکړئ تشکر کوم د ټولو نه تابع صاحب ستا مایکروفون بل شو زه خو راتلمه تا ته د ما نوبت نور ته ورکړئ وروسته به زه بیا وغږېږم سمه ده زازی صاحب تا له سر کلی وایم ستړي مشي درته کوم په خیر راغلی ستا نظریات څه دي کریمزي صاحب خو ډېر ښه په د عین خپلو خبرو کې یو مکمل لکه یو راپورټر غوندې د افغانستان په حالاتو باندې ډېر ښه لوی تصویر دغه جوړ کړ هغه لوی تصویر یې موږ ته وښودو ستا نظر څه دی چې د جرګې په دې فیصلو کې آینده کې موږ ته ډېر مشکلات پېښېدی شي که د جرګې فیصلې به په ډېرې اسانۍ باندې تطبیق شي سلامونه نیکې هیلې قدرمن خادم صاحب قدرمن ګردیوال صاحب قدرمن تابع صاحب او قدرمن کریمزي صاحب ته لیدونکو اوریدونکو ته خپل هیوادوال ته وړاندې کوم ګوره خادم صاحب موږ به هڅې وکړو چې هغه څه چې انسان ته او انسانیت ته درناوی څوک ونه لري دغه غمیزې په دې هیواد کې یا په ټولې نړۍ کې رامنځته کېږي حق ته درناوی انسان او انسانیت ته د انسان مقام ته او برابرۍ ته دا د هر اصیل انسان تاریخي مسؤلیت یوازینی شی چې په افغانستان کې رامنځته شوی ده هغه دا ده چې د یو شمېر ښه خلک په دې څو نظامونه چې تېر شول ښه خلک هم ورکې وو او بد خلک هم ورکې وو او زه په خپله شخصا زه نشم کولی چې د دې تېرو نظامونو د یو چا صفت وکړم چې هغه عملا د هغه کړنې په خبري رسنیو کې ویډیوګانې او د دوی په خبرو کې شتون ولري مثلا زه به یو مثال درته ووایم د اوس د طالبانو په حکومت کې د اقوامو او قبایلو وزیر هغه وایي چې هغه افغانان چې په بهر کې ژوند کوي د دوی ژوند د حیوانانو ژوند ده 10 میلیونه د افغانستان څخه بهر مهاجر شوي دي چې فکر کوم 15 میلیونه یا 4 یا 3 میلیونه به په د اروپایي یا غربي هیوادو کې ته دوی ته د حیوان خطاب کوه نو ته مسلمان د خدای په غضب گرفتار شي دغه لوبې چې په دې څو لسیزو کې وشولې موږ زه په خپل اصلا نه غواړم چې په داسې مسایلو باندې وغږېږم چې دا ټولې ګورو اوس تاسې وګورئ په افغانستان کې د څه نظامونه چې تېر شول تر نن ورځې پورې دا نظامونه خپلواک دي اوس په روسیې کې د بریکس غونډه وشوله د بریکس پیسې هم راووتلې د افغانستان نقشه هم هغه بیرغ هم ورکېده او 20 هیوادو برخه هم کې اخیستې ده 1.950 هیوادو هم درخواست د دې ورکړی چې د دې بریکس غړیتوب ترلاسه کړي او له بلې خوا نه ترکیه هم لاړله اردوغان د دغه بریکس هیوادو سره یو ځای شوله چې دا به د آلمان لپاره یو لوی ستر خنډ وي او موږ ولې د نړیوالو بیا خصوصا د دغو دوو فاسدو ګاونډیو هیوادو ایران او پاکستان د لاس علاوه ګرځېدلو تاسې وګورئ چې دغه ولس چا بې عزته کړو دغه ولس چا سپک کړو دغه ولس قدر عزت په نړۍ کې چا له لاس له منځه یې وړلو اوس چې موږ ځان ته وایو خو زه خو چې د پښتون نوم واخلم دا فاشست ده مګر د پښتنو په حکومت کې دا ټول اقوام لکه خویندې ورونو ژوند کولو نیمه پیړۍ وړاندې ته لاړ شه خادم صاحب زه او تا ګردیوال صاحب دا خو په یو مکتب کې موږ لیدلی او په څه رقم ته ژوند هم لرو دا مسایل خو هلته چا پېژندل نه څوک نه پوهېدل همدغه ډلو چې په دې
افغانستان کې تر نن ورځې پورې د پردیو په زور باندې حاکم شو، د ټوپک په زور باندې حاکم شو. دغه ولس یې په نړۍ کې عزت پرې نه ښودلو. خصوصا ما په څو مرکو کې ویلي دي چې پښتون په افغانستان کې په سیستماتیک ډول سره وژل کېږي. دلته ګردیوال صاحب زما نه د خو ډېر وخت تېر کړی ده په دې بهرنیو هغه کې کار کړی ده، دویچه ویلې کې او ټولو کې. دلته یو دفتر د خارجیانو دپاره په نامه د هاوس لندرم بیهور دی ورته وایي. سهار چې ورشي د دې دروازې ته یو المانی شتون نه لري، ټوله د دې نړۍ هېوادو بهرنیان دي، مګر د ټولو سره یو برابر برخورد کېږي. ولکه هغه هر دفتر کې چې یو کارګر ناسته هغه خپله د آلمان قوانین ورته پراته دي، په هماغه اساس برخورد به سره کېږي. اوس دغه تفاوت توفیر دی د طالبانو د حکومت او د جمهوریت په واک کې د دوی مشران رهبرانو په منځ کې څه ده؟ هماغه موټرو کې چې هغه ګرځېدل دوی هم ګرځي، هغه هماغه ډوډۍ چې دوی په خوړله دسترخوانونه ورته ور هغه هم دي. وزیر د نهي بالمنکر ده که شی ده، دا وزارت خو د افغانستان په تاریخ کې نو اول خو دغه که زما واک وي زه به دغه وزارت داسې ورک کړم چې اصلا هغه یو غړی به یې پرېنږدم چې په افغانستان کې پر بل وزارت کې کار وکړي. د ډاکټرانو غوندې سپینې چپنې اغوستې تمامه ورځ لګیا دي، د خلکو ژوند خو لاړو تباه شولو. نو څنګه کولی شي چې په دغسې یو هېواد کې چې دغسې یو نظام حاکم وي، ته د پښتنو لپاره یوه لویه جرګه جوړه کړي یا د کوزي پښتونخوا لپاره خبرې وکړي؟ مثلا په خپل یو نفر ما واورېدلو قواره اشنا و نه مې رانه هېره شول، هغه وویل چې په افغانستان کې چې لوی جرګې کېدلې یغو لوی جرګو پرېکړې ته به ټول هېواد درناوی لرلو، ټول ولسونو به درناوی ورته لرلو. آیا دغې جرګې ته په دې کوز پښتونخوا کې ټول درناوی لري که نه لري؟ وختې چې موږ وایو چې کوزي پښتونخوا کې 80 میلیونه وو، په دغې جرګې کې به داسې یو معاشر راپورته شوی چې 80 میلیونه ورکې یو ځای شوي وای، نړۍ به پوه شوې وای. دا ده د پښتنو سیستماتیک وژن خو هماغه د لومړۍ نړیوالې دویمې نړیوالې جګړې نه ده چې انګریزانو په افغانستان باندې برید کړی و. دا خو اوسنی تاریخ نه ده. باور وکړه چې تر څو په افغانستان کې دا د ټولو اقوامو په منځ کې نه مذهبي، نه سمتي، نه ولایتي، نه ژبني، دغه ټولو مرضونو لمن ټوله شي او هلته برابري روان شي. کله چې برابري په هېواد کې رامنځته شوله، وروري رامنځته کېږي. وروري چې رامنځته شوله، اتحاد او اتفاق رامنځته کېږي. بیا نو نړۍ نشي کولی چې د دغه ولس او د دغه هېواد په هکله داسې یو منفي پرېکړې ترسره کړي. موږ اوس له چا نه ګیله وکړو؟ دا اوس هماغه پخواني خلک چې په جمهوریت کې کار کړی ټول ښه پېژنو چې دا څوک دي. ته باور کړه زه د بعضو وایي په یوې څپېړه 100 مخه خوږېږي څه نه وایي. کنې ما سره یې لیست شته ده داسې د الف نه تر یا پورې نومونه یې ما خلم چې دوی څه کړي دي. دوی چې اوس راځي په دې پردیو هېوادو کې ما واورېدل په دې کاناډا کې کومه غونډه منډه شوې هماغو خلکو ګډون کې کړی ده. دوی په خپل وخت کې دې ولس ته دې وطن ته څه کړي دي چې اوس دوی راځي د خپلو ګټو دپاره بیا دغه ولس او دغه ملت قرباني کوي. نو د دې دپاره زما په دې برو پښتنو باندې غږ ده. دا کوزي پښتونخوا کې خو 2013 کال کې په اسلام آباد کې منظور پښتون دا غونډه جوړه کړله. په 6 کالو کې 1,200,000 نفر راوغوښتل، لویه جرګه یې دایره کړل. دا خو یوه ټوټه خاوره د دغه وطن ده. او که د دې دپاره چې په افغانستان کې د هر څه چې دی خپل باور اعتماد یې له لاسه ورکړی، چا چې د وطن کې ناروا لوبې کړي دي، نن د وطندارۍ او د دیموکراسۍ او د عدالت او د پښتونولۍ چغې وایي، چا چې نه دي کړي. اوس تا مخکې وویل چې زه نوم نه اخلم. اوس داعش، القاعده، لشکر طیبه د هر بد و بلا په تر چې دي تورستان د خلک وژني، دا د جبهې ازادي مقاومت په نامه باندې نن د مقاومت د مسعود پرکټي ته لیکلي و رئیس جمهور آینده افغانستان. شرم د پښتنو، غیرت لرئ، تریخی لرئ، پلار و نیکې معلوم نه دي. د ګلاب نه راغلی نن په تا باندې د رئیس جمهور اعلان کې دومره تبلیغات، ټول د کمپل وړاندې جنایتکاران دي. افغان صرف همدغه فیسبوک او انټرنیټ او انستاګرام ورته پاتې ده. او بیا د یو شمېر زمونږ هغه بې غیرته پښتانه هم په دوی په غونډو کې برخه اخلي، لکه محسن داوړ.
د ده په شان نور ډېر زیات دي. او دا اوس یو شمېر چې مثلا په افغانستان کې والیان وو، په وزارتخانو کې جنرالان وو، پارلمان کې وکیلان وو، یعنې دوی په دې خپل وخت کې دې وطن ته څه کړي. زه خو دومره درته وایم چې تر نن ورځې حکومته پورې څوک چې په افغانستان کې په دې د اتم د ثور نه د جهادیانو د هغه نه تر دې پورې په یو باندې اعتبار هم نه لرم، درناوی هم نه ورته لرم، احترام هم نه ورته لرم، پرته له یو شمېر افرادو نه چې هغه ټول پېژني په هر حالت کې دوی کولی شي ډګر ته راوځي، ولې د چا ګوته نه ورته سمي. نوره خو ټول همدغه لوبول شوي ډزول شوي کارتوس دي. په دوی باندې باور کول، په دوی باندې خبرې کول، زه خو اصلا نه غواړم په دغسې فاسدو افرادو باندې خپل وخت ضایع کړم. دا خو درست کار هم نه ده. وخت ولې په دوی باندې موږ بحث وکړو. دغه پروګرام د لوی تاریخي افغانستان لپاره ده. موږ باید د لوی تاریخي افغانستان لپاره دا هڅې وکړو چې دا بر پښتانه سره یو ځای کړو او دوی نغو د طالب نه نیولې، د مجاهد نه نیولې، ټول ته وښیي کوم ځای د اسلام کې راغلي دي ته راشه خپل ولس ووژنه. افغانستان اوس یو زندان ګرځېدلی دی. هېڅوک ازادي نه پکې لري. یو نسبي شیان وي، ته د یو هېواد نه تعلیم دروازې بندې کړه، تحصیل دروازې بندې کړه، د خویندو د میندو د اولادو سترګو نه اوښکې تویېږي، د شپږم نه وروسته څوک مکتب ته نه ځي. دوی څنګه غواړي چې ملاتړ وکړي، بیا سپکاوی توهین وکړي، د یو وزیر په سطح په تلویزیون کې وایي چې دا اروپا کې چې اوسېږي دا ټول حیوانات دي. ته حیوان یې، ستا پلار حیوان و، دا څوک چې تا ملاتړ کوي بې وجدانه دا ټول حیوانان دي. نور زه څه نه لرم. مننه. دادا صاحب مهرباني تشکر کوم کورو ده. زمونږ دغه خپرونه چې ده د خپل ځان دپاره یو چوکاټ لري، یو هغه انګلیسي کې ورته ماندې ته مرام وایي، مرام لري. هغه زمونږ ستاسو په مرام او په غوښتنو کې یوه لویه خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا وه چې موږ صلح غوښتونکي خلک، موږ په هیڅ صورت په افغانستان کې د هیڅ ډول جګړې طرفداري نه کوو او نه د هغې پلویان یو، نه یې پلوي کوو. حتی هغه زما بیخي د کورنۍ غړي یو دا کار. مونږ خو ته خادم صاحب بخښنه غواړم، مونږ خو د استخباراتو کړیو غړي نه یا د نورو هیوادو استازي نه یو چې مونږ ته پیسې راکړي، سلا راکړي، لاړ شو په افغانستان کې جګړه وکړي. مونږ خو خدایي خدمتګاران یو. منم در سره دا منمه. خبره دا ده چې هیڅ نظام کامیاب نه دی، هیڅ نظام مطلق پاک نه دی، هیڅ نظام په مطلق صورت سره د خلکو د خوښې وړ نظام نه دی. نظامونه او حکومتونه او دا شیونه چې دي دا نواقص لري، ټولې لري، ټول نواقص لري. خو داسې نشي کېدی چې اوس یو سړي کې نواقص دی موږ ټول نظام ته خیرې وکړو او موږ ټول نظام ته خبرې بد ورپسې ووایو. دا که هر نظام وي، دا خلک دې اوس داسې نشي چې اوس موږ باندې ټاپې وهي ګر زه د ټاپو نه ډارېږم. زموږ دا وجود مې ټول ټاپه د 200 قسمه ټاپې به موږ خلکو وهلي دي، بیا بېرته راغلي چې دا ټاپه اوس درنه څنګه لرې کړو. نو په دې باندې تشویش نه لرو. خو خبره دا ده چې د جنګ، جګړې، راکټ، بم دا زما د موطن مشکل حلوي. که دې حلولی خو په دې تېرو 40 کلونو کې به حل کړی وی. دا خو حل یې نه کړه. د بمونو په نتیجه کې څوک مړه شو؟ هغه فقیر بیچاره چې په یوه وړه څه ورته وایي کراچۍ باندې یو شپږ دستې پالکې خرڅوي او یا یو څو دانې ګازرې او څه ورته کیلې خرڅوي. بخښنه غواړم خادم صاحب مزاحم کېږم. اوس دغه د برکس غونډه په دې پیسو کې د افغانستان بیرغ هم نشته، یعنې طالب دې غونډې ته هم نه ده غوښتی. په دې چا په اجازه ده دا حق ځان ته ورکړی ده چې د افغانستان بیرغ د دې برکس په پیسو کې د دغه هغه واچوي. یعنې دونه بې موږ افغانان دومره بې واکه شولو، دومره بې اختیاره شولو چې اوس هر د هند رئیس جمهور، د ایران رئیس جمهور راځي د افغانستان په هکله د انسانیت خبرې او د مرستې خبرې کوي. خو د هند جمهور رئیس خو درسته ده چې په افغانستان سره د هندوستانیانو ډېرې مرستې کړي دي او په کوم جنایت کې په افغانستان کې لاس نه ده، په وینو د افغانانو په وینو لاس نه ده ککړ. مګر ته راشه د ایران رئیس جمهور ته څومره فجیع حالت په دې ایران کې په دې افغانانو اچولی ده. 260 نفر افغانان ووژل شول، مګر 5 ورځې امارت اسلامي هیڅ غبرګون ښکاره نه کړو. نن د پرون د په ترکیې کې یو عمل شوی ده، یو 20 که څو کسه کې وژل شوي دي. وزارت خارجه د افغانستان
دغه عمل تعقیب کړ. خوله دې ګونګه شته ولې ته خپل د تا دې ولس هیواد دغه بدبخته ولس د 280 کورنۍ دربدره شولې، ته خپل غبرګون نه ښکاره کوي او د ترکیې په مخ کې ولې دغه افغان ولس دومره بې قدره بې عزته په دغه نظامونو کې ده. دا مخکې مې چې د اقوامو قبایلو وزیر خبره وکړه، تاسې ویل چې د ټول نظام به نه ملامتو. کله چې په یو نظام کې قانون نه وي، کله چې په یو نظام کې مشر کشر معلوم نه وي، کله چې په یو نظام کې مقننه قوه اجرایه قوه قضایه قوه شتون ونه لري، لوی جرګه پارلمان شتون ونه لري، خو هر سړی چې هر څه وویل هغه ویل. د اقوامو قبایلو وزیر هغه د سرحداتو وزیر ده، هغه پرې څه اړه لري چې دا څه افغانان چې په دې نړۍ کې ژوند کوي دا ټول حیوانان دي؟ تا به د کوم وزیر خولې نه د نړۍ په هیوادو کې د چا نه اورېدلی وي چې خپل ولس ته په بهر کې ویلي چې دا حیوانان دي؟ بعضې وخت سړی جدي کېږي، لازمه نه ده، مګر تر څو به موږ خولې بندې غلي به وو، هېڅ څه به هم نه وایو، بس ډبی په لاس کې اخیستی د چار خطه لکه د ګاډۍ اس باندې هر خوا ته هم چې غلي مو بس کړو. اوس زما هغه په دې ټولو پښتنو ده چې نن نه راجګېږي، خدای دې قیامته پورې بیا مه راپاڅوه. یو ځوان هلک 28 کلن ته په 6 کالو کې ټوله پښتونخوا راپاڅوله، د طالبانو TTP ځایو ته یې مور ور واچولو. ته چې ریښتونی تاریخ د افغانستان 2.5 کاله مخکې د عیسویت نه ته د پښتنو تاریخ معلوم ده، نړۍ ته معلوم ده. همدغو پښتنو په نړۍ کې د هر نوع مذاهبو سره هر نوع هغه سره ژوند کړی ده، قدر عزت یې لرلو. مګر تا اوس طالبه د پښتنو عزت حیثیت شرف سره لوبې وکړلې. ما یوازې ستا د خولې نه ونه اورېدل چې تا ویلي وي چې زموږ ګران هېواد افغانستان. نه پوهېږم د چا غلام د چا راوستی واک ته راوستلی. بخښنه غواړم. مهرباني تاغه صاحب، تشکر. تابع صاحب تاسو واستئ؟ بله صاحب زیم. سلام سلام. ډېر ستړی مه شئ تابع صاحب، په خیر راغلئ. کور ودان خدای په عزت سره. او د خپرونې د سر نه تر اوسه پورې وي ټولې خبرې دې واورېدې. زمونږ خپرونه په دې باندې سرخي چې د پښتنو د لوی قومي جرګې دا فیصلې چې وشوې تقریبا 100 مادې دي، هغې ډېرې مهمې مسایلو ډېرې مهمې خبرې وې. د دې د تطبیق لپاره موږ د کومو مشکلاتو سره مخ یو چې پښتانه وکولی شي هغه مشکلات د خپل د مخې نه لرې کړي او دا فیصلې باید تطبیق شي. سلامونه تاسو ته ټولو مشرانو ته، قربان دې سم چې وخت راکړه. دلته خو ما خبرونه د نظرونه له پیل نه تر اوسه پورې واورېد. دوه ټکي ما پکې پیدا کړل چې زه هم غواړم په مغه خپل نظر ورکړم. یو دا چې ولې اوس د دمګړۍ بیا ځلې همدا جبهې مقاومت یا جبهې ازادي ولې د توپک خولۍ بیا افغانانو ته سمه کړې ده او افغانان په دې کې وژل کېږي، سره له دې چې دا 15 کاله له بعده مرغه دا جګړې دې موږ خپلې وي، موږ خپله راوستلې افغانستان ته، موږ خپل خلک کې ووژل، نیابتي جګړو ته موږ سینه خلاصه کړله. نو دا ښه تجربه ده چې موږ 15 کاله یو بل وژلي دي. دغه ورور وژنه که په افغانستان کې بنده شي موږ ډېر شی لاسته راوړلی سو. سره له دې چې وخته کریمزي صاحب هم دې ته اشاره وکړله، موږ چې بل ووژل سم لاسته راوړل، جغرافیه هم ټکنۍ سوله، له سیالدارۍ څخه پاتې سولو، خلک مهاجر سول، حیثیت آبرو د افغانانو له صفر سره په سیاسي سیج کې صفر سره ضبط شوی ده. هر څوک یې هرې خواته کش کوي او هغه هېوادونه چې خپلې ګټې نغښتې دي هغه د افغانستان په نمایندګۍ غږیږي، لکه ایران، پاکستان، چین او ګوتڅنډنې کوي په ډېره اسانه توګه په هغه هم په 21مه پېړۍ کې. نو د افغانستان بېچارګي لامل د دې ګرځېدلی ده چې موږ د سیالانو له کاروان څخه نور هم شاته وغورځوو. ګورئ همدغه د جنرال سازۍ فابریکه په افغانستان کې پیل سوله، د ملا سازۍ فابریکه هم دلته پیل سوله، د مارشال سازۍ فابریکه. نو دغه مسایلو ته که شا کړل سي او حق حقدار ته وسپارل سي، هغه په دې معنا چې هر څوک چې تحصیل لري، هر څوک چې زده کړه لري، هر څوک چې یو پوسټ یو مسلې ته جوړ وي، هغه په دنیا کې اوس معمول ده، اوس 21مه پېړۍ ده، هغه ته که دغه پوسټ ورکول کېږي هغه کولی شي وځلیږي، هغه خپل هېواد ته خدمت وکړي او دغه ملي مسایلو ته که پام وشي، تبلیغ ورته وشي. زه فکر کوم چې موږ کولی شو چې یو بل ومنو. په دنیا کې جګړې ډېرې هېوادونو شاته پرېښي دي، همدا نیابتي جګړې په ډېرې هېوادونو کې پیښ شوي دي. ګوره یونان صفر سره ضبط، هېڅوک اوس نوم نه اخلي. رومي باستان چې یو نوم یې درلوده صفر سره ضبط. عثمانیان څه سول، عربان تر جبل طارق تر افریقا او تر دغو ځایو سیمو
لاړل خو د دوی نن له صفر سره زر دي ځکه چې دوی غلطې لوبې وکړلې. نو فکر کوم چې افغانان هم له بعد مرغه همدغه مسلې سره مخ دي که همدا اوس هم چې ښه فرصت ده چې د غږیز او سوشل میډیا له طریقه منبر د رادیو تلویزیون هر وسیله چې خلکو سره که دوی وتوانېږي چې یو ځل دوی په یوه ټغر راټول شي او دغه مسایلو ته کشف کړي. زه فکر کوم ډېر شی لاسته راوړل شي. ګورئ په همدغه 15 کلن دور د تاریخ کې موږ عامه تاسیسات په خپله والوځول، پلچک دغه مسایلو څخه موږ خپله جغرافیه دړې وړې کړله په کرتو موږ یو د بل وینې وزبېښلي. که دغو ته زه هم شاسي موږ ډېر شی راسته راوړلی شي. او په ضمن کې همدغه د جرګې مسله چې تاسې دا اوس یاده کړله دا ښه حرکت ده. خو یو شی چې هغه د ما نظر ده، زه فکر کوم چې زه ویره ترې لرم، هغه دا ده چې موږ جوګه د دې نه یو چې د کوزې خوا پښتنو دپاره دم ګړی موږ یو څه شی ولرو، ځکه چې موږ خپله جغرافیه درسته ده، موږ سالمه جغرافیه په خپل واک کې لرو، موږ نظام لرو، موږ حکومت لرو، داسې اوس هر څوک دي دغه بیل بسته. اما ته به ځان ثابتوي د اوبو مسله ده، د برق مسله ده، د ښوونځي مسله ده، دغه شیان موږ نه لرو. هغو خلکو ته نسو ورکړی دم ګړی. که کرا ته ځان ثابتولی شي، د تا په کور کې هغه ناخوالې شي دي دغه ته تشا کولی شي، دا ټول په یوه ټغر راټولولی شي، د تا خوله کې لوا پیدا کېږي، بیا ته کولی شي چې هغه پښتانه چې هغې خواته دي د هغو دپاره هم ته یو څه شی واوسېږي. نو ښه به دا وي چې زه فکر کوم د ما په نظر باندې دغه حرکت چې هلته راپیل شوی هم که ده د هغه دپاره د اوس دپاره زه فکر کوم چې د افغانستان د پښتنو دپاره به زه وایم دا ډېره لرې خبر وي چې ځان پکې پیدا کړو. ښه به دا وي چې د افغانستان پښتانه چې خپلو خلکو سره چې د همغې جغرافیې مربوط دي یو له دغو سره غړی چې دغه د کور د منځ تاوتریخوالي ته شاسي. زه فکر کوم بیا وروسته موږ کولی شو ډېر شی لاسته راوړو، موږ کولی شو حتی ګوتڅنډنې وکړو نورو هېوادونو ته. دا په دنیا کې معمول ده. همدغه ایران کله چې ناتو دلته وله دوی هېڅ شی نه سوی کولی چې ناتو پښې سپکې کړلې و د دوی په نمایندګۍ په استازولۍ په هر چی ته غږیږي. او یو شی بل غواړم زه اضافه کړم، نو نه فکر کوم چې دغه نظر شاید ما سره تاسو مخالف اوسئ. دغه د شانګهای او د بریکس غونډې دواړې زه فکر کوم درسته ده چې په سیاست کې ډېرې هیوادونه، زه فکر نه کوم چې غربیان په ټول ټال کې دوی پرېږدي چې دغه د وده وکړي او پرمختګ دې وکړي. نو افغانستان سیاسیون د افغانستان چا سره چې واک ده دوی باید دغه مسلې ته باید وګوري. هغه زمان او مکان مسله چې ډېره مهمه ده په سیاست کې. زه په کراتو خپل مرکو کې یادوم د لوبه باید وڅارل شي او پکې وړاندې لاړ شي. طالبان دوی کولی شي چې ځای پکې پیدا کړي، یا که طالب نه وي که بل څوک راځي وروسته نه. دا د بریکس او د شانګهای غونډې ښې دي چې موږ پکې ورسو ځان پکې پیدا کړو. خو زه فکر کوم چې د دې مخنیوی به ډېر ژر وشي. تاسې به یاد وساتئ تر ګرده د دنیا کرنسي برقي کېږي، په دې باندې غټ پلانونه روان دي، سیستم برقي کېږي. حتی عربي هېوادونه چې د نفتو مسله وه هغو سیاست یې 180 درجې شا کړله او په یو نوي توګه غواړي له غربیانو سره لوبه پیل کړي چې تاسې به شاهدان اوسئ. ډېر نږدې قطریانو ډېر ښه وښورېدل، دوی وتوانېدل چې ناتو هېوادونو سره اړیکې ورځ تر بلې ښې کړي. په همدې ډول امارات متحده عربي حتی سعودیانو چې د دغو دغه حرکت چې ښځو ته اجازه ورکړله هلته تغییرات په مذهبي مسایلو کې راغله. دا ټول هغه مسایل دي چې دوی پوهېږي په لوبه باندې په لوبه کې ځان را پیدا کولی شي. نو ښه به دا وي چې افغان سیاسیون هم وخت په کتو سره په ځان په لوبه کې را پیدا کړو، دوی ډېر څه لاسته راوړلی شي. کور ودان د اوس دپاره ډېره مننه، ډېره مننه. زه دغه یو خبره ستاسو په خبره کې ما ته دغه ښکاري، هغه دا ده چې موږ په دواړو خواو کې چې د پښتانه پراته یو او افغانان پراته یو. ما پرون یو ویډیو ولیده زموږ د یو هزاره ورور وه، دومره یو ښایسته په ځای تحلیل یې د دغه ټول حالت نه کړی و چې زه ګمان کوم چې په دې افغانستان د ټولو غیر پښتنو په قومونو کې به چا دغسې یو دیدګاه نه وه درلودله. هغه ویلې ورونه ویل تاسو دا مخالفت مه کوئ د پښتنو سره، دا زموږ په ګټه دی. دا شی لوی افغانستان جوړ شي د ټولو په ګټه دی. ویلې موږ به ډېر یو، موږ به قوي یو، موږ به قوي اقتصاد لرو، موږ به ډېر نفوس لرو. تر څو چې دغه معضله موږ حل کړې نه وي موږ د پاکستان د شر نه ویلې نشو خلاصېدی. که هغه پښتون دی، که هزاره دی، که ازبک دی، که تاجک دی، موږ ټول د پاکستان په شر کې مبتلا یو. او د پاکستان د شر د خلاصېدو نه ویل دې معنا دا ده لکه څنګه هم چې د روسانو په مقابل کې مشترک جهاد کړی باید همدغسې ټول مشترک جهاد وکړو د دې په مقابل کې.
دا ټول باید په مشترک لاس ورکړي او بل ته مشترکان ودرېږو د ټولو خبرو تر شا. ډېر یو ښایسته تحلیل و. زما منظور دا و چې یعنې که موږ په حکومتي چوکاټ یا د حکومت په څه ورته بنیاد باندې د خپل ورونو ملاتړ نشو کولی، ما د افغانیت او د پښتونولۍ په لحاظ موږ ټول ولاړ یو ورسره او ټول ورسره ولاړ دي، په داخل کې دي که په خارج کې دي که په هر شي کې دي، خو د چا د لاسه عمل نه کېږي. په فکري لحاظ یعنې که لږه زمینه د عمل پیدا شوه، ګڼ پښتانه متحد دي یو لاس، بله خبره پکې نشته. دا به وګورئ تاسو یو ورځ دا زمینه مساعدېږي، یو ورځ به دا زمینه مساعدېږي. راغلو د نورو خبرو ته. یو شی غواړم اضافه کړم. ګورئ دغه د پښتنو دپاره چې وخت ازادي شوی ډېره ښه خبره وکړله چې په دا جال کې موږ راګیر یو. دا ډېر پخوا څخه دلته په دې کار شوی ده، حتی د تا د تندې غږ دپاره، د تا د ډوډۍ دپاره، د تا د خوراک دپاره، د تا سازګاري د جغرافیې لپاره دلته کار شوی، قصدا عمدا یې هم داسې ساتلی. حتی دغه ملایان ګورئ دغه امامان د نورو هېوادو ته تاسې لاړ شئ، د هغو مرکې واورئ، د هغو تبلیغ واورئ چې هغو په څونه سړه سینه غږېږي. د افغانستان ملا او مولوي چغې وهي، ځکه دا قصدا عمدا دغه مسایل دي چې ته په جګړه کې خشنه ساتل کېږي. تاسې کله توازن فکري، توازن فزیکي ساختار دې له منځه ځي، ته په همیشه په جګړه کې اوسېږي. نو دغه مسایل دي چې ډېر مهمه دي، دا باید یاد شي. بالکل بالکل. ګردیوال صاحب تاله ستړي مه شوی ما. مهرباني السلام علیکم. په خیر راغلی، په خیر راغلی ګردیوال صاحب. ته خو راشې کشکې ستا غوندې حوصله ما هم لرلی. په نظر مې نه کېږي، لکه نظر خو به دې نه لګي. نه زړه کوټه مې نشته په دیوال مې ایستله. نه بالکل یې زړه که نه وي خو به وي نشته کنه، هغې به نظر نه ماتېږي. وایي که څنګه هغه به توره وي که نه، کنه زه انشاءالله نه زما نظر نه لګي. او تا دې خدای په خیر راولي او ستړی مه شې. مهرباني. نو ستا خبرې خو عمومي دي، زموږ د ټولو خبرې دې واورېدې. بالکل ستا خبرې اورو او بیا به د هغې نه وروسته د خیره دغه بس ډېر وخت هم نه لرو، فقط یو 15 دقیقې لرو یا شپږ. زه په لنډ ډول یو څو ټکو ته اشاره کوم که نه مهرباني وکړه. ملګر نو اول خو د کاروان د نننۍ غونډې ګډون کوونکو ملګرو ته او ټولو اورېدونکو او لیدونکو ته نیک هیلې او سلامونه، خدای م ژوندي لره. بعضې ملګرو خبرې وکړې، د هغوی نظر یو څه مهم ټکي د هر چا په خبرو کې دا واضح خبره ده، د قدر وړ ده. په کار هم دي چې همداسې وي. کله کله په بعضې مسایلو باندې چې هغه زموږ او ستاسې د ملي ارزښتونو سره سمسمکۍ یا برابر والی لري، هغې باندې باید موږ او تاسې ډېر بحثونه وکړو چې هغه قسم د قسمونو باندې د ملګرو د مهمو او مثبتو نظرونو په شریک یو څه جوړ کړو. خبرې د خبرو دپاره ونه کړو، بلکې خبرې د دې دپاره وکړو چې موږ د راتلونکي وخت لپاره څنګه د ملي ارزښتونو په تړاو باندې یو څه پایلو ته ورسېږو چې هغه زموږ او ستاسې یو پخوا فکري لرېوالی څنګه دا فکري نزدېکت رامنځته کړو. دا به ګورې ډېر یو غټ او زبردست او ملي غټ کاري. بله خبره چې زه یې دلته نن کوم اصل کې خو دا موضوع د جرګې د پښتون ژغورنې د هغه جرګې په هکله باندې وه، او په هغې کې به زه په لنډو ټکو کې وایم، اوږده بحث اوږد بحث پرې نه کوم. او هغه دا دی چې دا جرګه مهمه وه او په دې اوسني حساس سیاسي پړاو وخت کې مهمه وه، د لاندې پښتنو دپاره، زموږ لپاره مهمه وه. دا خو اوس ډېر اوږد بحث دی او په کار خو دا وه چې موږ او تاسې په داسې مسایلو باندې لږ لږ بار بحثونه وکړو چې اقلا یو نتیجې ته سره ورسېږو. د بعضې ملګرو د خبر نه زه داسې پوه شوم چې لکه دا د لاندې پښتنو خو چې کوم حرکتونه وکړه دا ښه کار و، دا مثبت کار دی، په اوسني وخت کې ضرور و، اړین و، مهم و او هر څه پکې و. همدا یو غټ سبق دی د برې خوا زموږ د افغانستان د پښتنو دپاره چې هغو هم په قلاره قلاره د داسې یو حرکت دپاره ځانونه جوړ کړي. هغه ځکه چې موږ چې په دې ونه یېرېږو چې هلکه ولې د پښتنو خبره کوو، ولې د لروبر خبره کوو. په افغانستان کې که څوک په دې نه پوهېږي چې افغانستان کې دا پخواني وختونو کې دا وزارت سرحدات نه و، د ریاست قبایلو په نامه ریاستونه و. دا د څه دپاره دا څه شی و؟ تر اوسه پورې زموږ افغانانو پښتانه په دې نه پوهېږي دا ریاست قبایل کې به څه کول.
خلکو له چای ورکول ډوډۍ ورکول او کنه چې به پکې کېدم بیا چې دا د افغانستان او د ملي راډیو تلویزیون نه د پښتونستان په نامه 50 کاله دا ترانې او دا غزل او چاربیت او بګتۍ او لروبر او هور او زنده باد او مرده باد دا شو په دې 50 کاله کې موږ زده نه کړل کنه موږ هسې خبرې کولې ګوره یو څه شته دی هغه حقیقتونه دي واقعیتونه دي منګه په خپل د بری خوا د افغانستان پښتانه په خپل لا اوسه پورې د دې جوګه نه چې د خپل حیثیت او هویت په جار هویو ولی یریږو د څه شي نه یریږي ځکه اقلیتونه به بیا خفه شو دوی به څادر په اوږه کېږدي به ګوره دا خبرې که اقلیتونه د دې وطن خلک یو خفه کېږي نو دا زه چې لکه خادم صاحب په اولني خبرو کې خو ته اشاره وکړله چې د نورو ملګرو مو ته اشاره وکړله خو منګه خو عام وژنه شروع ده خادم چې په مقدماتي پړاو کې هغه وویل چې د انقلاب نه وروسته خو د په لروبر کې د وژنه عام د پښتنو وژنه شروع ده نو په دې پښتانه نه پوهېږي دا چل دو ته غلی شوی دی ولې ورته غلی شوی دی موږ له پکار ده چې زیاتې خپل هویت او حیثیت وپېژنو او هغه تر اوسه پورې ډېر منګه لکه واړه مثالونه د ځوانه خبرې به اوږدېږي اوږدې کوم نه زه راځم بېرته په جرګې باندې هغه دا دی چې ډېر پښتنو کې دلته په عام طور باندې دا مشهوره ده چې 15 پښتانه 10 پښتانه ناشي یو دري زبان راغی دري ژبې راغی داسې ټول فارسي شروع کړي ولې هغه ولې پښتو نه زده کوي کنه دا د دې خاطر نه ویو چې منګه ویو هغه زمونږ ورونه دي خادم صاحب کو یو ملګري مخکې مو ته اشاره وکړله دا وطن زمونږ شریک وطن دی او دا رښتیا خبره ده که لوی افغانستان جوړېږي په حق هغه ملګرو ویلي دي چې که لوی افغانستان جوړ شو دا لوی افغانستان څوک د خادم صاحب دپاره یا د ګردیوال دپاره نه جوړي بلکې د افغانستان کې د میشته قومونو ملتونو دپاره جوړي نو چې دا جوړ شو آباد شو د دې ټولو به پکې ژوند ښایي که نه نو ولې پرې خلک خفه کېږي نو بنیادی خبره دا ده دویم دا چې موږ د پښتنو خبره کوو پښتنو په دې سیمه کې یو طاقت دی دا طاقت باید رامیدان ته شي موږ باید خلکو نړیوالو ته وښیو چې په غیر دې طاقت نه نشي کېدلی چې دا کومې تجارتي لارې په د افغانستان په ګاونډ کې تېرېږي دا راقابو کړی شي دا هسې خوب و خیال دی دا ولې خلک په دې باندې نه پوهېږي همدا موږ چې په د امونه تر اباسي نه پورې ویو موږ په هغه منطقو کې پراته یو یا په سلو کې 80% د پښتانه پراته دي همدوی سمبالولی شي دا موږ په بار همدې کاروان د پروګرام لاندې کړي او ټولو خلکو ته په دې دا ویو چې موږ د دې دپاره نه ویو چې ګنې پښتانه یو موږ بس همدلته قدرت غواړو بلکې موږ ویو چې زموږ نه په غیر چې دلته یو زبرځواک ملت اوسېږي د دونه په غیر دا سیمې څوک نشي ساتلی که اقلیتونو ساتلی خو موږ به یې ساتلی وي که د بند کنفرانس کې خو دوی ډېر غټه غوښنه ونډه وه که نه راله او ټول مهم وزارتونه یې ونیولو ولې اوس لاړه دا خبرې موږ بار کړي دي بنیادي خبره ورسته ده چې موږ له اوس په کار دا جرګه چې کومه د قامي د پښتون ژغورنې د قامي عدالت جرګه وه دا مهمه وه دا زموږ دپاره برې خوا یو زبردست غبرګون په لاره کولی شي موږ له هم زیاتي په کار دی چې د لاندې او باندې پښتنو دپاره په شعارونو باندې زیاتي بشې ونه کړو بلکې په حقیقي معنا کې په واقعي ډول باندې یو د بل سره د اړیکو په ټینګولو کې هلې ځلې وکړو او په ایماني او وجداني ډول باندې یو ده هسې د لمبر جوړولو دپاره نه بلکې د دې قوم د بنسټیزې ابادۍ دپاره او لکه مخکې چې خادم صاحب د اشاره وکړه خو موږ وژل کېږو دا حقیقتونه دي موږ سره بلا ډاټا یې دلته شته دی چې په سلو کې 80% عین د انقلاب د وختونو نه وروسته د داود خان نه راوروسته تر اوسه پورې په لروبر کې 80% پښتون مړ شو دا خو انټرنیټ هم دې ډک دی موږ سره بلا کسټ یو ویډیوګانې او کلیپونه پراته دي هر څوک چې غواړي ورته ورکولی شو په دې بنیاد باندې موږ باید چې په قلاره راوخوټې کړو بله خبره چې ډېره مهمه ده زما په فکر باندې جرګې یو کار دا وکړ چې دا او دې کې ته کریمجي صاحب هم ته اشاره وکړه رښتیا په پښتنو کې د سیاسي شعور د بیدارۍ یو حرکت را شروع شو اوس په کار دی چې دغه حرکتونه غښتلي پیاوړي او په صحیح معنا کې په قلاره وده وکړي خو په دې باندې موږ پوهیو چې په لروبر کې که موږ دا حرکتونه رامنځته کوو زموږ او ستاسو مخالفین موږ تاسې نه پرېږدي
په دې باندې ژور فکر پکار دی، بار بار په بحثونه پکار دي او د حل لارې رامنځته کول پکار دي. دا حق دی، موږ یې غواړو، که د چا زړه ښه او که د چا زړه بد. دا اساسي خبره ده. بل زما په فکر باندې د جرګې یو اهمیت دا مو چې ډېر انټلیکچوالو او روشنفکرو پښتنو به دا ویل پښتانه بې اتفاقه دي، دوی نه په اتفاق کېږي. جرګه په دې وتوانېدله چې مختلف سیاسي او غیر سیاسي ډلو ټپلو خلک یې دله په یو ټغر باندې کېنول. نو معنا اتفاق یې مته راوړ که نه، د اتفاقي دومره نشته لکه څنګه چې دشمن په موږ او تاسو کې دغه کړې ده، پیشکاري کړې ده او بې اتفاقه دي او پښتانه نشي کېدی او دوی په یوه لاره نه ځي او په یو ټغر نه راغونډېږي او دا او دا هغه دی راغونډ شو که نه. ښه، د دې لپاره به ډېر مهم شی دا دی او مهم ټکي دا دي چې رښتیا د دغې بهیر په لومړنیو قدمونو پړاوونو کې داسې ملي خلک پر ځای شي چې هغوی پوهه، صلاحیت، توانایي او تجربه یې ولري. موږ کولی شو چې د راتلونکو نسلونو دپاره او د اوسني وخت دپاره داسې یو تعداد کېږو چې هغه زموږ او زموږ د ولس په ګټه تمام شي. دا ډېر زما لپاره ډېر مهم دغه ټکی دی او په دې باید موږ تاسو کار وکړو، نه چې د څاروان د پروګرام د لاندې موږ بعضې مسایل ډېر وڅېړو. موږ ډېر مسایل، ملي مسایل باید هر وخت بحثونه پرې وکړو او د هغې یو نتیجه او پایله باید موږ بیا ګوته کړو. بله په اخره کې چې زما په فکر سره ډېر مهم دی، موږ د ملي ارزښتونو او د ملي هویت په تړاو باندې بالکل دا د ځان دپاره یو فرض العین وګڼو. هر څوک چې د دې مخالفت کوي موږ باید په هر قیمت او هر معنا او په هر رقم چې کېږي یو قسم د قسمونو دغه یو مخالفت وکړو، ځکه چې موږ خو همدغه ملي هویت هم ګډوډ شوی دی، ملي ارزښتونه هم ګډوډ دي او د همدې لپاره زموږ په یو شي باندې اتفاق نه راځي. په دې باندې به اوس موږ کوشش کوو چې د خپل ملي هویت د سمبالښت لپاره او د خپل ملي ارزښتونو سمبالښت لپاره د یو ملي داسې مشرتابه بنیاد، بنسټ او تعداد کېږو چې هغوی رښتې د اوس وخت لپاره او راتلونکي ته د دې ولس لپاره تجربه شوي هغه قومي مشران او خلک چې رښتیا دا ولس د دې ستونزو نه او د دې اموژنې نه بچ کړی شي. دا باید زموږ ایمانی او وجداني وظیفه او دنده او ذمهواري او دې له په شریکه کار کول پکار دی، ډلې ټپلې جوړول پکار دی او هغه د دې لپاره موږ نه کوو چې پښتون په بل چا باندې ځان درنوي یا پلانې، هغه د دې لپاره کوو چې دا وطن او جغرافیه زموږ ده، د دې د بنسټیزې ابادۍ او ترقۍ لپاره نورې لارې چارې نشته، همدا لارې چارې دي او په دې به موږ او تاسې ودرېږو او په دې باندې به پیل کوو. په دې کې د هیچا د ملي ارزښتونو د ترقۍ او سوکالۍ لپاره موږ د هیچا هم کمپرمیس نه منو، خو خپل حیثیت، خپل هویت منو او خپلو ارزښتونو ته باید ژمن اوسېږو، وفادار او په دې کې اول وخت کې د منظور دي نه به هم زما د ملګرو نه دا تقاضا او زموږ د څاروان د پروګرام د لارې نه ټولو ملګرو باندې هغه خلک رامخې ته کوي چې صلاحیت، پوهه، توانایي لري او د خپل وطن او ولس ته ژمن وي. ذاتي موږ باید د هغې خلکو نه چې پردي پال دي، د انجوګانو مفکورې عملي کوي، سوداګر دي، ملي ارزښتونه ټول سودا کړل، د پیسو په بنیاد باندې هر شی دغه کوي او خودغرض دي. موږ د دې خلکو نه په قلاره باید لږ اړخ بدل کړو چې تر څو هغه هدفونو ته ورنږدې شو کوم چې په رښتونې زموږ او ستاسې ایماني او وجداني وظیفه او ملي وجیبه جوړېږي او دې له په ایمانداره کار کول پکار دي او په ګډه کار کول پکار دي. خدایم ژوندي لره. یوه خبره خادم صاحب زه کوم، د تیر نظامونو کې تر نن ورځې پورې چا کار کړی ده او د دوی په موجودیت او په صلاحیت کې د پښتنو سیمې بمباردمان شوي دي، وژل شوي دي. په هغه وخت کې دوی هیڅ نه غبرګون د دغه ستر قوم یا د ستر ملت پر وړاندې د نړیوالو پر وړاندې نه ده ترسره کړی. ما سره لیست شته ده او که ورځ م راشي زما د دغه ستر ملت نه د لر و بر پښتنو نه دا ستره هیله او آرزو ده چې لومړی ځل لپاره همدغه چیز د ستر قوم ملت په نړۍ په جعلي مارکیټو کې وپلورلو، د جیبونو
قهرمانان دي نه د ملت او د جیبونو لپاره کار کړی ده هغه باید په دې پښتون قوم کې نور دی ویخته قدر ته ځای ونه لري. زه داسې نفر پیژنم چې په همدغه تورخم دروازه کې د تورخم ګیټ افتتاح کړی دی، پنجابیانو سره درېدلی ده او د پنجاب هغه ملي سرود ته ولاړ ده، درېدلی ده او هغه پاڼه چې د کاغذ د فیته ده هغه یې ورسره پرې کړې ده او دا دوی نشي کېدلی چې د دې وطن خدمتګار اوسي. او که په راتلونکي کې دغه خلک په کانادا کې، امریکا کې یا نورو ځایو کې غونډې کوي، د دوی غونډې باید تقبیل شي، نه دا چې د دوی غونډې تقدیر شي. دا ستا خبرې ډېرې والله زما خوښ شوې. دا ډېرې د قدر خبرې دي. رښتیا هم چې همداسې د خلکو د ژبې دپاره مبارزه کوي او تا سره تا ویلې چې کوم لیست در سره دی دغه لیست لطفا ما سره شریک که، موږ دغه لیستونه راټولو او داسې یو فیصله شوې ده چې موږ باید دنیا ته وښایو چې د پښتنو نسل وژنه د یوې اوږدې مودې نه را دې خواته روانه ده او دا نسل وژنه کله په یو قالب کې کېږي، کله په بل قالب کې کېږي، کله په بل چوکاټ کې روانه ده. دا باید ودرېږي. نور پښتانه د دې حوصله نه لري. څومره شهیدان ورکړو موږ. باور وکړئ ما په هر یوې میاشتې کې په یوې مرکې کې په افغانستان کې خبري رسانې کې دا زما لومړنۍ خبره وه چې دا ستر ملت پښتون په سیستماتیک ډول وژل کېږي. او تاسو اوس وګورئ زموږ د کلو نه زموږ هدیرې ډېرې دي. دا یوازې په پښتنو کې سراسر د افغانستان کې. ما په دې شمال کې سفر کړی، ما ټول ځایونه ډېر مې وکاته. هلته هم چې تاسو راشئ وګورئ همدغسې دي. د کلو نه هدیرې او قبرونه ډېر دي. دا به تر څو پورې موږ کوو؟ څومره به تحمل کوو د دنیا ته؟ او ټوله لوبه چې ده فقط د لیتیمو، د پټرولو، د طلاو، د سرو زرو، د سپین زرو لوبه ده. جنګ دی. جنګ د دې دی وژل کېږي پکې پښتانه. زما یو شعر دی چې د ډالر او یورو جنګ دی، پښتانه پکې خرڅېږي د یورپ په ګرم بازار کې. دا جنګ د ډالر او د یورو دی او پښتون پکې تباه دی. پښتانه دلته هم وهل کېږي، هلته هم وهل کېږي، دلته هم ټکول کېږي، هلته هم ټکول کېږي. د دنیا سب بد نومونه چې ټول د پښتنو پورې لګول کېږي. فاشستان دوی دي، بې تمدنه دوی دي، غله دوی ورته وایي، څه وایي څه وایي څه وایي څه وایي څه وایي. دا خو زموږ په حق کې لوی ظلم روان دی. خادم صاحب بې عدالتي روانه ده. لویه څه ورته وایي، یو فرهنګي بې عدالتي ده د پښتنو په مقابل کې. خادم صاحب خبره ته وکړم، اوس دا موږ تاسې ټوله پلرونه لرل، نیکونه لرل، د هغو نه موږ ته میراث کلی، جوسه، باغ، کور، هر څه پاتې دي. دا زموږ مسؤلیت نه ده چې دغه نه دفاع وکړو. ما ته خو پښتونولي د پلار نیکه نه میراث پاتې ده. دا زما قانوني حق ده چې د دغه ملت نه دفاع وکړم. زموږ دوه ښاغلو وروڼو دلته یو څه کامنټونه کړي دي. یو علامل صاحب دی او بل شریفي صاحب. بعضې کسانو نور هم دغسې سلامونه لیکلي دي. ټولو ته زما د سلام احترام مې دې ورته ورسېږي او ټولو کور ودان موږ سره همکاري وکړي. وروڼو دا خپرونه موږ د بیکارۍ نه نشو ولا کوو توزګار یم نه. زما خپل ټول کارونه خوشي کړي دي چې زه راشم دغه خپرونه کې د خپلو وطنوالو سره یوه خبره ورسره شریک کړم. د بیکارۍ نه دي. دا زموږ زړه درد کوي په دې خپلو خلکو، په خپل وطن، په دې حالت، په دې سبا باندې تشویش لرو، اندېښنه لرو موږ ټول. 80 میلیونه پښتانه د ځمکې په مخ باندې بې سرنوشته ژوند کوي لکه یتیمان. ولې؟ په خپله خاوره کې مهاجر دی. 200 قسمه خبرې ورپسې کېږي. د هغې خبرو ته نه ځم ځکه چې بیا زموږ د خپرونې او د نورو خپرونو تفاوت ورکېږي. خو زموږ ادعا معلومه ده، دغه وطن د ټولو مشترک کور دی او په دې اشتراک کې ګوتې مه وهئ. دا نه ستاسو په ګټه دی نه زموږ په ګټه دی، دا د بل چا په ګټه ده. او که تاسو دغه ګوتې وهلو دپاره پیسې اخلئ د بل ځای نه، دا پیسې په بل شي مه اخیستی شئ. په بلو شي نه واخلئ دا پیسې. ځئ ورشئ، تاسو خو پیسو سره محتاج دی. نه وطن درته ارزښت لري، نه وطندار، نه وطنوال، نه جغرافیه، نه منطقه، نه بل ټول پرې مختص دی. خو څه زمرد خرڅ کړئ، څه خپله څه ورته وایي د وطن خاوره خرڅه کړئ، ټول یو شي. په هر صورت باندې
دوستانو عزیزانو ښاغلو لیدونکو زما وطندارانو لطفا موږ سره کومک وکړئ هر څومره اسناد هر څومره شواهد چې تاسو ترلاسه کیدای شي د پښتنو د مرګونو په مقابل کې لطفا موږ ته راولېږئ موږ د خپل اواز وباسو جهان ته موږ به د نړۍ د ډېرو هغه مقتدرو سازمانونو سره دا خبرې شریکې کړو دا یو اندېښنه ده دا به تاسو موږ پښتانه یې راوپاسو په دنیا کې راپاسو دا اندېښنه بس دی نو 15 کاله وشو چې زموږ په پښتنو کې زموږ په افغانانو کې د شمال نه نیولې د جنوب پورې درګرده موږ قربانۍ ورکوو موږ په افغانستان کې ډېر وژل کېږو چې لږ د هغه لږ وژل کېږي خو دسیسه پښتنو ته ده یو قتل عام دی روان دی یو انسان وژنه ده روانه ده او پسې راتېر شه د پښتنو نه د نابودۍ دپاره کار روان دی دلته د پنجاب وژني هلته د هغه وژني پنجابو دغه ډلو ته هم پیسې ورکوي هم ورته دفترونه ورکړي دي هم یې بل ورکړي هم یې بل ورکړي نن یې په میدان هوایي کې حمله وکړه په سیمه مای پامیر کې په خلکو کې بم وچاو دا شیونه به سبا ډېر شي افغانستان د یو بلې جګړې منځ ته ننوځي ګوره خادم صاحب غواړم یوه خبره په دې اخر کې وکړم بخښنه غواړم مونږ خپل غږ د دغې خبري رسانې له لارې نه پورته کړی ده پر دې ستر ملت باندې او د افغانستان په ټولو قومونو باندې چې د دغو جعلي جنایتکارانو د دغو سپږو ورږو څخه دا ټول ملت وژغورو او دلته د دغه ټول ملت یووالي ته ډېر سخت اړین اړتیا ده چې وکولی شي خپل راتلونکي اولادو ته نسل ته دا وطن نه توبه نویز بالله د ځمکې جنت جوړ کړي دا نه پوهېږم زازا صاحب موږ کې به دا توان نه وي چې موږ دا وطن وژغورو اقلا دومره خو به وکړو چې د خلکو خو دا فکر ورکړو چې لږ راویښ شه په تا باندې ظلم روان دی ورو ته څه کوې ځان دې راویښ کړه موږ به سبا نه یو همدا اوس 200 مرضونو غونډ مبتلا دي دا خلک چې وګوره د انسانان 200 قسمه تکالیف لري هر سړي په جیب کې 10 قسمه ګولۍ پرتې دي آینده به څه کوي د آینده نسل څه کوئ تاسو دا خپل اولاد په سره کوم تربیه کوئ سبا لپاره خوشي کوئ دا جغرافیه بل چا ته که دا فیصله افغانانو کړي خو بیا بېله خبره او که دا فیصله نه وي شوي او دا شی نه غواړئ نو دې وطن د ساتلو لپاره سمې لارې پکار جوړول پکار دي فکرونه وکړئ موږ څوک نه تحریک کوو چې تاسو پاڅېږئ سبا ته هلئ د طالبانو پسې نه پام دا کار مه کوئ خبره په دې کې نه ده خبره ستاسو په پوهه کې ده دا چې پښتون وژل کېږي افغان وژل کېږي ګوره په دویم جهاني جنګ کې د هغومره مړي نه دي شوي لکه په افغانستان کې چې وشو په دې 40 کلونو کې د چا د ګټې دپاره وشو د امریکې د ګټې دپاره روس هم مات کړه د روس دپاره مو هغه بل مات کړه امریکا مو ماته کړه اوس به بېرته ځانونه راټولو د چین دپاره به اوس یو بل ځای ماتو بیا به ایران ماتو څه خبره ده د جنګ پچه په موږ راختلې ده د افغان به جنګېږي په دې منطقه کې نور به تیل خرڅوي اتوم به جوړوي موږ به جنګ کوو ولا چې ستاسو ټولو نه په افغانانو کې دا صلاحیت د جوړولو ډېر دی دی وګورئ دا خلک ورپورې خاندي ملایان دي خو دغه ملایانو کار ته وګورئ تاسو برق غوندې لګېدي کار کوي دا زما ملا چې دومره پوهېږي زما پوهان پروفیسر انجینر ډاکټر به په څومره پوهېږي په دې منطقه کې زموږ نه باصلاحیته خلک په دې شیانو کې نشته دا خلک زموږ داسې شټي لګېدي خلک په لغاتو باندې فکر نه دی کړی ولا موږ ډېر مظلوم قوم یو ولې به مظلوم یې مظلوم نه یو سره دا ډېره بده کلمه ده په روحیاتي لحاظ باندې یو قوم آخر مظلوم شي مظلوم یعنی بې حس بې احساس مړ په سپېړه یې وهه په لغته یې وهه غږ درته نه کوي دغه ته مظلوم وایي مونږ خو داسې نه یو پښتانه خو داسې نه دي کوم افغان داسې دی لاړ شئ د افغانستان په دې کلو کې وګرځئ شمال ته لاړ شئ جنوب ته لاړ شئ ته خو لاړ شئ یو ازبک په لغته ووهه تا سره څه کوي په خدای هغه پښتني احساس او هغه دغه پکې ده توب نه پکې ده چې پښتون یم دا په هر قوم د افغانستان کې شته ازبک کې شته په هزاره کې شته په تاجک کې شته په بل کې شته موږ په روحیاتي او فرهنګي لحاظ باندې خلکو پام نه دی کړی څو نفره تاجران لکه په دې نورو قومونو کې پیدا شو هزاره هم خرڅ کړه تاجک هم خرڅ کړه ازبک هم خرڅ کړه ترکمن هم خرڅ کړه پښتانه هم خرڅ کړه یو څو تاجرانو
کنه په روحیاتي او بنیادي لحاظ شو وګوري د افغانستان کې د پښتنو د نورو قومونو په فرهنګي لحاظ او په روحیاتي لحاظ ولاکه هیڅ تفاوت موجود دي ټول یو شی دي سره په هر صورت زموږ د خپرونې وخت هم پوره ده تقریبا ډېر وخت هم پکې زیاتې تېر کړ ټولو نه مننه کوم کور د ستاسو ټولو ودان وي او مهرباني چې خپرونه ته مخامخی او ډېر مننه. دوستانو ته بیا یادوري کوم لطفا موږ سره تماس ونیسئ معلومات موږ ته راکړئ ډېر معلومات راورسوئ چې موږ ستاسو د معلومات د مخې نه د خپل استغاثې خپل شکایتونه خپل د دنیا ټولو جهان ملکونو ته ورسوو چې نور بس نور نو د دغه سپکو نور بس هغه په انګلیسي کې ورته وایي enough is enough نور د پښتنو حوصله مندي سر ته راغلی ده نور یې نشو کولی الله دې د ټولو مل شي ټوله مهرباني ټوله په مخه نگهبان ټوله په مخه السلام علیکم